अस्सलाम वालेकुम ګرانو پښتنو تاسو بالکل صحیح ځای او هم په صحیح وخت باندې راغلی چېرته چې تاسو بېشکه د الف نه واله تر یې پورې انګلیش په پښتو کې زده کوئ لکه داسې ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو باندې تاسو صرف او صرف د دې لپاره کلیک وکړو چې تاسو د کیسز آف ناون زده کوئ نو او بالکل ستاسو کیسز آف ناون زده کول خو کنفرم شو یعنی دې ویډیو کتل او تاسو کیسز آف ناون زده کېدل خو نه دلته زموږ مطلب تاسو نه یو سټوډنټ جوړول نه دي دلته زموږ مطلب تاسو نه یو استاد جوړول دي چې تاسو لاړ شئ او د پښتو په معاشره کې علم خور کړئ نو ګرانو کتونکو هم په دغه وجه نننی درس نننی ویډیو تاسو دپاره لږه نه او ډېره زیاته امپورټنټ ده ډېره زیاته اهم ده ګرانو کتونکو خبرې اوږدول نه غواړو بس زو ټاپک طرف ته یعنی کیسز آف ناون زده کوو سو لیټس کیک آف د لیسن ګرانو کتونکو اوس راځئ چې کیسز آف ناون هم زده کړو چې کیسز آف ناون څه څیز دی مونږ یې ولې زده کوو او بیا چې زده م کړو نو بیا مونږ کیسز آف ناون په کوم ځای کې استعمالوو یعنی کیسز آف ناون بیا مونږ له په کوم ځای کې فایده راکوي نو او بالکل د کیسز آف ناون د زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهم او د ټولو نه امپورټنټ دا خبره ده چې تاسو د کیسز آف ناون په ډیفینیشن باندې پوه شئ یعنی د کیسز آف ناون په تعارف باندې دې پوه شئ چې آخر دا کیسز آف ناون دی څه څیز نو او بالکل راځئ چې د ټولو نه اول د کیسز آف ناون ډیفینیشن زده کړو او بیا د هغې نه بعد کیسز آف ناون ون بای ون په یو با ترتیب انداز سره په یو اسانه طریقې سره کیسز آف ناون هم زده کړو د کیسز آف ناون ډیفینیشن څه داسې دی what a noun is used as in the sentence is called cases of noun څه مطلب دی مطلب دا دی په یو جمله کې یو نوم یعنی یو ناون څه کار کوي یعنی په کوم ځای کې یا د څه په ځای استعمالیږي نو دغه استعمال ته مونږه کیسز آف ناون وایو دغه استعمال ته کیسز آف ناون ویل کېږي ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو د ناون ډیفینیشن زده کړی دی everything in the universe is called noun په کائنات کې چې څه هم دي نو د دغه ټولو نومونو ته ویل کېږي ناون نو دلته په ډیفینیشن کې وایي د کیسز آف ناون چې یو نوم مونږ په جمله کې د څه دپاره استعمالو د چا ځای نیسي په څه مقصد یې استعمالو نو دغه پیژانګلو ته ویل کېږي کیسز آف ناون ګرانو کتونکو په کیسز آف ناون باندې د پوه کېدلو دپاره ستاسو دپاره ما یو اگزامپل راوړی دی علي پلیز کرکټ علي پلیز کرکټ څه مطلب دی علي کرکټ کوي کومه چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس یو جمله ده د علي عادت دی دا د علي روټین دی چې علي کرکټ کوي په دې جمله کې زموږ سره two nouns دي we have two nouns in this sentence one is Ali and the other one is cricket په دې جمله کې زموږ سره دوه ناون دي اولنی ناون چې کومه دی اولنی نوم چې کومه دی هغه علي دی او دویم نوم چې کومه دی هغه کرکټ دی په دې جمله کې زموږ سره اولنی ناون علي دا د څه په ځای باندې استعمال شوی دی د چا کار یې کړی دی ګرانو کتونکو دا زموږ سره د سبجیکټ په ځای باندې استعمال شوی دی د سبجیکټ ځای یې نیولی دی د سبجیکټ کار یې کړی دی نو بالکل دې ناون ته مونږه سبجیکټیو کیس آف ناون ویلی شو که تاسو د سبجیکټ کیس آف ناون ووایئ هم ټیک ده که سبجیکټیو کیس آف ناون ورته ووایئ هم ټیک ده او بل ناون چې زموږ سره کومه دی هغه کرکټ دی کرکټ دلته زموږ سره د ابجیکټ په ځای باندې استعمال شوی دی په کرکټ باندې کار شوی دی نو په دې وجه کرکټ زموږ سره یو ناون دی خو د ابجیکټ په ځای باندې استعمال شوی دی نو بېشکه دې ته مونږ ابجیکټیو کیس آف ناون ویلی شو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په سبجیکټ ابجیکټ او ورب باندې نه پوهېږئ نو په دې درې واړو باندې مونږ ښه په ډیټیل سره ښه په تفصیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده بالکل تاسو د هغې نه ښه په یو اسانه طریقه باندې سبجیکټ ابجیکټ او ورب زده کولی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه د هغې ویډیو لینک تاسو ته پرېږدم بل اگزامپل به داسې وي یو میټ علي د یو میټ علي څه مطلب دی ته د علي سره میلاو شوې کومه چې د پاست انډیفینټ ټینس پازیټیو جمله ده ډیر ویورز په دې سنټنس کې هم زما سره دوه ناون دي I have two nouns in this sentence one is you and the other one is Ali
یو ناون چې راځه کوم دی یو نوم چې راځه کوم دی هغه یو دی یعنی تاسو یې او بل ناون چې کوم دی هغه علي دی په دې جمله کې زما سره یو هغه د سبجیکټ ځای نیولی دی د سبجیکټ په ځای باندې استعمال شوی دی د سبجیکټ کار یې کړی دی نو بالکل د یو ته تاسو سبجیکټیو کیس آف ناون ویلی شئ بل ناون چې راځه کوم دی هغه علي دی علي زما سره په دې سنټنس کې د سبجیکټ علي زما سره په دې سنټنس کې د آبجیکټ ځای نیولی دی نو بالکل دې ته تاسو آبجیکټیو کیس آف ناون ویلی شئ په اولنۍ جمله کې زما سره علي د سبجیکټ په ځای باندې استعمال شوی نو هلته ورته مونږ سبجیکټیو کیس آف ناون ویو خو په دویم سنټنس کې علي زموږ سره د آبجیکټ په ځای باندې استعمال شوی دی د آبجیکټ کار یې کړی دی نو بېشکه مونږ په دویم سنټنس کې دیتا آبجیکټیو کیس آف ناون ویلی شو په اسانو الفاظو کې زما د خبرې مطلب دا دی ګرانو کتونکو چې د کیسز آف ناون مطلب دا دی چې یو نوم یعنی یو ناون تاسو په جمله کې د څه دپاره استعمالوئ یا یو نوم په جمله کې د څه دپاره استعمال شوی دی په کوم ځای کې چې دا استعمال شوی وي په کوم ځای کې چې د دې کار وي نو همدغه کار ته دغه استعمال ته کیسز آف ناون ویلی کېږي نو بس ګرانو کتونکو ناون په جمله کې 15 ځای استعمالیږي یعنی 15 کارونه پرفارم کوي 15 کارونه کوي نو بالکل د دې خبرې نه تاسو دا مطلب اخیستی شئ چې کیسز آف ناون هم 15 دي که چېرته ستاسو نه بیا څوک پوښتنه وکړي تپوس درنه وکړي چې کیسز آف ناون څو دي نو بیا تاسو صرف او صرف ورته وایئ کیسز آف ناون 15 دي there are 5 cases of noun یعنی 15 cases of noun دي ګرانو کتونکو اوس راځئ چې 1 by 1 په یو با ترتیب انداز سره cases of noun زده کړو نو د ټولو نه اول خبره کوو د subjective case of noun په باره کې په یاد ساتئ که دې ته چېرته تاسو subject case of noun ووایئ هم ټیک ده خو یو بله خبره په یاد ساتئ چې دې ته nominative case of noun هم ویلی کېږي که چېرته بیا ستاسو د مخې څوک nominative case of noun ووایي نو بیا داسې نه چې تاسو حیران شئ تاسو ورته وایي چې nominative case of noun څه ته ویلی کېږي نو nominative case of noun subject case of noun subjective case of noun د دې ټولو یو مطلب دی خو د ټولو نه اسان نوم چې دې ته اخیستی کېږي هغه subjective case of noun دی و subjective case of noun څه څیز دی د subjective case of noun د پیژندګلو لپاره مونږ له د subjective case of noun definition پکار دی نو او بالکل د subjective case of noun definition داسې دی when a noun is used as the subject of a sentence is called subjective case of noun کله چې یو نوم په یو جمله کې په یو سنټنس کې د سبجیکټ په ځای استعمال شي نو دغه نوم ته subjective case of noun ویلی کېږي nominative case of noun ورته هم ویلی کېږي subjective case of noun ورته هم ویلی کېږي فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی پاکستان is our country پاکستان is our country څه مطلب دی پاکستان زمونږه ملک دی په دې جمله کې زما سره 2 nouns دي I have 2 nouns and this sentence one is Pakistan and the other one is country یو ناون چې کومه دی هغه پاکستان دی او بل ناون چې کومه دی هغه country ده کومې ته چې ویلی کېږي په اردو کې ملک په دې جمله کې پاکستان زما سره subjective case of noun دی ځکه پاکستان زما سره د سبجیکټ په ځای باندې استعمال شوی دی د سبجیکټ کار یې کړی دی نو په دغه وجه پاکستان زما سره subjective case of noun دی که زه پاکستان ته subjective case of noun په دې سنټنس کې ویم نو هم ټیک ده بل اگزامپل به داسې وي د subjective case of noun په پوهې کېدلو دپاره عمر speaks truth څه مطلب دی عمر رښتیا وایي دا د عمر یو عادت دی چې عمر رښتیا وایي په دې سنټنس کې زما سره subjective case عمر دی ځکه چې عمر د سبجیکټ کار کړی دی ځکه چې عمر د سبجیکټ په ځای باندې استعمال شوی دی نو په دغه وجه عمر زما سره یو subjective case of noun دی ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په subjective case of noun nominative case of noun باندې پوه شوي اوس راځئ چې objective case of noun هم زده کړو او دغسې نور بیا د دې نه وړاندې cases of noun څومره چې دي هغه ټول زده کړو
د objective case of noun د زده کولو لپاره څنګه چې تاسو ته پته ده چې د objective case of noun definition پکار دی نو او بالکل د objective case of noun definition څه داسې دی سیم بس د subjective case of noun definition په شانتې دی خو صرف لږ changes پکې شوي دي definition داسې دی when a noun is used as the object of a sentence when a noun is used as the object of a sentence کله چې یو نوم د object په ځای باندې په جمله کې استعمال شي نو دغه نوم ته دغه noun ته objective case of noun ویل کېږي for example که زه ووایم چې I ate the apple د I ate the apple څه مطلب دی ما یو apple وخوړو ما یو سیب وخوړو ما یو مڼه وخوړه په دې سنټنس کې هم زموږ سره دوه ناونز دي اولنی ناون چې کومه دی هغه آی دی او دویم ناون ایپل دی یعنی مڼه ده په دې جمله کې مڼه ایپل زما سره objective case of noun دی ځکه چې ایپل زما سره د object ځای نیولی دی د object کار یې کړی دی د object په ځای باندې استعمال شوی دی نو بالکل دې ته تاسو objective case of noun ویلی شئ په objective case of noun د پوهې کېدلو لپاره ګرانو کتونکو یو بل اگزامپل به داسې وي she loves you د she loves you څه مطلب دی هغه تا سره مینه کوي کله تا سره مینه کوي دا د هغې یو عادت دی ګرانو کتونکو په دې سنټنس کې هم زما سره دوه ناونز دي اولنی ناون چې کومه دی هغه she دی کومه چې د یو جینۍ لپاره استعمالیږي د یو فیمیل لپاره استعمالیږي او دویم ناون چې کومه دی هغه یو دی په دې سنټنس کې زموږ سره objective case of noun یو دی ځکه چې یو کار ریسیو کړی دی یو د object په ځای باندې استعمال شوی دی یو د object ځای نیولی دی نو په دغه وجه باندې یو ته مونږ په دې سنټنس کې objective case of noun ویلی شو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په objective case of noun باندې هم پوه شوي نو اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې possessive case of noun هم زده کړو چې possessive case of noun څه څیز دی لفظ possessive د possession نه دی او possession ویلی کېږي ملکیت ته دعوې ته قبضې ته د possessive case of noun د زده کولو لپاره د possessive case of noun definition څه داسې دی a noun which shows possession is called possessive case of noun څه مطلب دی په پښتو کې یو نوم چې هغه زموږ سره په یو جمله کې په یو سنټنس کې پوزیشن شو کوي نو دغه ناون ته دغه نوم ته بیا possessive case of noun ویل کېږي فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی او هغه داسې دی this is a mobile دا یو موبایل دی نو اوس موږ ته خو دا پته نه لګېږي چې دا د چا موبایل دی خو که زه ووایم چې this is Ali's موبایل دا د علي موبایل دی this is Ahmad's موبایل this is وقار's موبایل دا د وقار موبایل دی دا د احمد موبایل دی دا د علي موبایل دی نو په دې جمله کې چې زموږ سره دا کومه ناونز استعمال شو علي احمد وقار وغیره وغیره څومره چې هم تاسو په یو ناون باندې پوزیشن شو کوئ نو دغه ناون دغه نومونه زموږ سره possessive case of nouns دي یعنی دې ته possessive case of noun ویل کېږي ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په possessive case of noun باندې پوه شوي په اسانو الفاظو کې د possessive case of noun مطلب دا دی چې یو نوم وي او هغه زموږ سره پوزیشن شو کوي نو دغه نوم ته ویل کېږي possessive case of noun که زه ووایم چې this is Ahmad's car دا د احمد گاڑی دی نو په دې جمله کې احمد زما سره پوزیشن شو کو ملکیت شو کو قبضه شو کړه نو احمد زما سره یو possessive case of noun دی ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په څلورم نمبر باندې vocative case of noun زده کړو vocative case of noun څه ته وایي د vocative case of noun د زده کولو لپاره د vocative case of noun definition داسې دی a noun which used for the sake of address is called vocative case of noun په پښتو کې د دې ډیفینیشن مطلب دا دی کله چې مونږ چاته خطاب کوو د چا توجه ځان طرف ته راګرځو چاته आवाज کوو څوک رابلو نو دغه کس دا به مونږ په یو نوم باندې راولو که دا د هغه خپل نوم وي که دا د هغه بل نوم وي خو دا به مونږ ځان ته په یو نوم باندې رابلو دته به مونږ په یو نوم سره خطاب کوو
نو کله چې موږ په یو نوم سره خطاب کوو نو دغه نوم ته دغه ناون ته وکیټیو کیس اف ناون وایي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې احمد your brother is calling you، د دې سنټنس مطلب دا دی چې احمد ستا ورور تا ته आवाज کوي. نو په دې جمله کې احمد ته ما خطاب وکړو، احمد ته ما आवाज وکړو، د احمد توجه ما ځان طرف ته راوګرځوله. نو احمد چې کومه ناون په دې جمله کې دی هغه زما سره وکیټیو کیس اف ناون دی. بل ایگزامپل به داسې وي عمر کم هیر، عمر د یو هلک نوم دی، ما ورته آواز وکړو عمر کم هیر، عمره دلته راشه. په دې سنټنس کې هم عمر وکیټیو کیس اف ناون دی، ځکه د عمر نوم ما ځکه واغیست د عمر توجه مې ځان ته برابروله، عمر ته مې خطاب کاو. نو په دې وجه عمر چې زموږ سره کومه ناون دی نو دغه وکیټیو کیس اف ناون دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په وکیټیو کیس اف ناون باندې پوه شوي یئ. اوس راځئ چې په آخري نمبر باندې ډیټیو کیس اف ناون زده کړو. ډیټیو کیس اف ناون څه څیز دی؟ د ډیټیو کیس اف ناون د زده کولو لپاره د ډیټیو کیس اف ناون ډیفینیشن داسې دی: a noun which is used as an indirect in a sentence is called dative case of noun. څه مطلب دی؟ یو ناون، یو نوم کومه چې استعمالیږي په یو جمله کې indirect، نو دغه ناون ته دغه نوم ته ډیټیو کیس اف ناون ویل کېږي. په ډیټیو کیس اف ناون د زده کولو لپاره که چېرته تاسو له ډایرکټ ابجیکټ او انډایرکټ ابجیکټ نه درځي نو بیا تاسو له ډایرکټ او انډایرکټ ابجیکټ زده کول پکار دي. او بېشکه په ډایرکټ او انډایرکټ ابجیکټ باندې مونږه پوره یو ویډیو جوړه کړې ده چې بالکل تاسو په اسانه د هغه ځای نه ډایرکټ او انډایرکټ ابجیکټ زده کولی شئ. خو نه، دلته به مونږه د ډیټیو کیس اف ناون د زده کولو لپاره ډایرکټ او انډایرکټ ابجیکټ زده کوو. فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی او هغه داسې دی: I gave Ali an apple. I gave Ali an apple. ما علي ته یو مڼه ورکړه، ما علي ته یو سیب ورکو، ما علي ته یو ایپل ورکو. په دې سنټنس کې زموږ سره درې ناونز دي، درې نومونه دي. اولنی ناون چې کومه دی هغه آی دی، دویم ناون چې کومه دی هغه علي دی، او دریم ناون چې کومه دی هغه ایپل دی. په دې کې به اوس مونږه انډایرکټ ابجیکټ راوباسو او انډایرکټ ابجیکټ به ډیټیو کیس اف ناون وي. د اول ډایرکټ ابجیکټ زده کوو، بیا انډایرکټ ابجیکټ زده کوو. د ډایرکټ ابجیکټ پیدا کولو لپاره به ته د ځان نه تپوس وکړې what did I give. what did I give څه مطلب دی؟ what did I give مطلب دی ما څه شی ورکو. نو تا ته به جواب میلاو شي I gave an apple. ما یو سیب ورکو، ما یو مڼه ورکړه. نو کله چې تا ته په what سره کوم جواب میلاویږي نو دغه ابجیکټ، دغه ناون، دغه نوم دا زموږ سره ډایرکټ ابجیکټ دی. او بیا به ته ځان نه تپوس وکړې to whom. I gave an apple. ما خو یو سیب ورکو، خو to whom چا ته مې ورکو؟ نو موږ ته به جواب میلاو شي to Ali. علي ته مې ورکو. نو علي زموږ سره انډایرکټ ابجیکټ دی او د انډایرکټ ابجیکټ علي ته موږ ډیټیو کیس اف ناون ویلی شو.